زما په خیال په کاغذ کې دویم نوم د منظور پښتون و، دریم نوم داسې. دوستانو د مفتي منیر شاکر په حق باندې نوی معلومات له تاسو سره شریک کوم. د زوی د عبدالله شاکر له خولې څخه واورئ د مفتي منیر شاکر قاتلان څوک دي، ولې نه نیول کیږي؟ مفتي منیر شاکر زوی له پښتنو څخه ولې ګیلمن ده او ورته فلار په وصیت کې څه پرېښودلي؟ یو ورته د منظور پښتون نوم ښودلی او ورسره سره د بل کوم کس په هکله یا وصیت ورته کړی. راځئ دوستانو تر هر څه له مخه د مفتي منیر شاکر د زوی عبدالله شاکر دا خبرې د مرکه واورو، له هغه نه بعد بیا خپل نظر هم ورباندې شریک کوو. چې زه ورسېدم بس پرې بدن وینو کلت په پلار مې پروت و، نور پس څه ووایم. صرف دغه یوه خبره یې کړې وه چې بچو زه ټیک ټاک یم، خفه کېږم، ته اوس دومره بې حوصلې شوی وې چې تا ګلو نوم نه شو اخیستی، خو که خدا نخواسته هر څه کېږي، هر څه به کېږي. دوه کارونه دي، دوه ډله پرېږدم چې دا چېرته هم پرېږدم. زما په خیال په کاغذ کې دویم نوم د منظور پښتون و، دریم نوم داسې فقط یو زمونږ خپل ذاتي چې کومې سیچو دی اوس ټایم کې کومې سیچو د نه علاوه نه زمونږ ډي ایس پي غم کړی، نه زمونږ ایس پي غم کړی، نه زمونږ سی سی پي غم کړی، نه زمونږ هر څومره بره ادارې چې دي. او چې ما والد صاحب وړی دی تر اسپتاله پورې، زما والد صاحب بله خبره چې د خپو نه پرې د بم هغه لمبې او یا پتري چې کوم زخمي کړی وه، خو ځان له یو وخت پای کټ غوندې وه. دی چې ما اسپتاله پورې وړی دی، ګاډي کې د موږ ته دا ویلي دي چې خپې مې اوچتې کړې، سر مې ښکته کړې، لاړه نه شي خبرې نه بس دا خپه او دا بله خپه دې ځای نه داسې، دا خپه بالکل مکمل بچ وه. د دې خپې دې ځای نه داسې لږ معمولي غونې سوري و، دا خپه دې ځای نه دې ځای پورې وه. نور هیڅ قسمه زخم، هیڅ قسمه شی نه و په ده باندې، او شاته دا یو ځای لږ زخمي شوی و، نور بالکل سیټ و. بیا اوټي ته چې دننه شوم ورته وایي چې ګوره که دا کار د نشې نه بغیر کېږي وایي کې، ځکه چې زه نور ټیک ټاک یم. دا ښه پلانین منصوبه وه چې دی څنګه د دې ځای ته را رسېدلی دی، بم بالکل دې ځای باندې، ځکه چې میندې د دا خپه والې وه، بلکې دواړه خپې والې. نو تاسو ته پته ده چې دا اولنۍ واقعه نه ده او نه د اخرنۍ ده، او خاص کر علما او د دین خلک ټارګټ کېږي. خلک وایي چې دا د دین په نوم جوړ شوی ملک دی او صرف دین پکې ختمیږي، دین پکې ریبل کېږي. داسې ګورو چېرته هم خلکو نه اورېدلي چې دا د دین په نوم جوړ شوی دی، خو چې څومره موږ پکې ګورو دین پکې ریبل کېږي، دین پکې هغه کېږي. دا مازدیګر دینداره خلک پکې چونکې د روټین روژې کې به د ماښام نه مخکې درس کول، نور ټایم کې به د ماښام د مانځه نه پس درس کولو. اوس روژې کې دی د ماښام پسې د مازدیګر پسې درس کولو، عام روټین کې روانو، خپل بیان ځای ته، خپل درس ځای ته. ماشومانو سره قرآن مجید نیولی و، زما یو زوی و محمد، هغه هم په دې ځای باندې تېر شوی، کیمرامین و هغه هم په دې ځای باندې تېر شوی. خو باقاعده ښه پلانین منصوبه وه چې دی څنګه د دې ځای ته را رسېدلی دی، بم بالکل دې ځای باندې، ځکه چې میندې د دا خپه والې وه، بلکې دواړه خپې والې. نو بس دغه دماکه او دغه تور تیاره مو بیا ولیده، بیا ورپسې شاته وم، تقریبا د دې داسې یو 20-30 قدمه یا داسې لږ لرې، چونکې موږ به لرې تلو، کوم نږدې ګاډ والا چې کوم نور و هغه د پسې نږدې و. چې زه ورسېدم بس پرې بدن وینو کلت په پلار مې پروت و، نور پس څه ووایم. خو هغه پلار چې دې ریاست بلاسو خپو کړی و، ورته تړلی و، شیډول 4 کې اچولی و، ACL کې اچولی و. موږ ته چې کله دوی تریډس په راکولو کو، نن 2.5 کاله مخکې هم دوی موږ ته تریډس راکړي وو، کاغذونه موږ څه پراته دي.
په هر تریډز باندې د ایم آی په تریډز باندې ایم آی خو موږ ته تریډز راړو بیا لیټر هم نه راکول موږ ته کم سے کم موږ ته خو چې دا ثبوت وي چې موږ ته تریډز تاسو تریډز وای نه جی موږ ته د اجازه نشته دا کاغذ تاسو له نشو درکول خنو پلار مې تل چې کاغذ نشه راکول قیامت پر ورځ بم زه د دې خبره گواو او تم په دې خبره گواو لیکلي وته وکړو چې آپ لوگوں کا کام تریډز دینا نہیں آپ لوگوں کا کام تحفظ دینا ہے نو دا وته ولیکلو کاغذ موږ نه فولډ کو زما په خیال په کاغذ کې دویم نوم د منظور پښتون و دریم نوم داسې څو نومونه پکې نور مو خو بهر حال موږ هغه ډېر کم کاغذ وکتلو خو موږ نه هغه دستخط واغستو ویوړو بیا موږ ته سپیشل برانچ تریډز راوړو سره اوس هم پراته دي سی ټي ډي راته راوړلو د ایم آی ایس آی آی بی ایف تقریبا چې څومره ادارې تر پولیسه پورې او هر تریډز باندې ما سره اوس هم د پلار په لاس لیکل ورکې پراته دي چې ورته ویلي وو چې آپ لوگوں کا کام تریډز دینا نہیں آپ لوگوں کا کام تحفظ دینا ہے بیا د هغې نه پس هغه تریډز موږ راواغستو د پېښور ډي سي ته موږ ورغلو د پېښور ډي سي موږ ورته ووایو چې یاره موږ ته لایسنس راکړه موږ ته دا تریډز دي یا موږ ته سکیورټي راکړه وایي چې موږ سره داسې هغه نشته او تاسو په شیډول 4 کې تاسو ته موږ لایسنس نشو درکولی او ته ما ته لایسنس نشي راکولی زه به څنګه ځان ساتم خو بهرحال بیا ایس پي ته ورغلي یو عتیق شاه صاحب ته ورغلي یو ایس پي عتیق شاه موږ سره صرف چل ول وکړو حتی چې کله موږ بار راووتو د ایس پي عتیق شاه ریډر و الله په دې خبرې زه ګواه کوم نن ورځ داسې ده چې دا زما ته د چا باندې د دروغو تړلو هېڅ فایده نه راکوي ځکه چې ما سره یوه اساسه وه هغه لاړه دا خبرې ما ته د تاوان نه علاوه بل هېڅ هم نه راکوي ایس پي عتیق شاه ته موږ ورغلو الله په دې خبرې ګواه ده چې هغه موږ سره داسې دروغ و داسې چل ول وکړلو او د پولیس چې کوم خپله منافقانه کم هغې وي چې په خوږې خولې باندې دې ورسخت کړي نو هغه شانتې را سره وکړلو موږ یې وچې خولې ویستلو هغه کړلو بیا سی سی پي ته موږ ورغلو سی سی پي لیټر موږ سره کاغذ ما سره اوس هم پروت دی یو وخت کې به زه ښیم هغه بره لیکه اردو کې لیکل وکړو خو لاندې انګلیش کې یو دوه درې جملې ولیکلې چې په ټایم کې موږ په هغې نه پوهېدو چې کله موږ هغه ریډر ته راووتلو مفتي صاحب ته چې مفتي صاحب ویې غولولې دا لاندې یې څه درته لیکلي لاندې درته اخر هم لیکلي چې یاره د ده د هر څه وګوره که دته څه قانون مطابق چې شی کېږي نو قانون مطابق خو دوی ای سی ایل کې اچولی شیډول 4 کې اچولی تا ته هېڅ هم نه میلاویږي چې تا ای سی ایل او شیډول 4 نه ونه باسي تا ته هېڅ نه میلاویږي خو بهرحال موږ یې بلاسخپو کړي وو موږ یې ورته تړلي وو بیا چې کله دا تازه تریډز موږ ته په میلاوېدلي شو نو موږ دوی سره بیا رابطه وکړه بیا مو ته دا سوال وکړو دا تریډز په څنګه وو عبدالله صاحب تریډز موږ ته د میسیجونو په شکل کې هم راغلي دي تاڼې ته مو وړي دي تاڼې کې صرف فقط یو زموږ خپل ذاتي چې کوم میسیج دی اوس ټایم کې کوم میسیج د نه علاوه نه زموږ ډي ایس پي غم کړی نه زموږ ایس پي غم کړی نه زموږ سی سی پي غم کړی نه زموږ هر څومره بره ادارې چې دي او ایسې چو زموږ والد صاحب صرف د دې وجې نه غم کړی دی چې هغه غریب زما د والد صاحب داسې یو شاګرد یا معتقد غوندې سړی نور د هغه چې کوم فرایض و ځکه چې هغه صرف مخکې وینا کولو مخکې وینا یې کړې ده خو اوس هغه ته هم مشران دا وایي چې یاره ته به دا کیسې نه کوې چې ما یا شی فارورډ کړی یا ما ته راغلی حالانکه موږ هر چاته حتی چې موږ سپیشل برانچ ته د سی ټي ډي تاڼې ته دننه ورغلي یو په سی ټي ډي تاڼې کې ټول نه د بني سلوک چې موږ سره شوی دی دا کرم الهي دی انویسټیګیشن یې چې چو دی هغه چې دی کوم دا اوسني اف آی آر کې چارج کړلو بې ځایه یې چارج کړلو یو کس یې راته راوچت کړو چې یاره د باندې تاسو دعوه وکړئ داود یې چې چو موږ تاڼې ته دننه موږ د خلکو پرې نه ښودلو بار نه یې ورته ووایو چې یاره تاسو تللی شئ او موږ د لیټر نه شو اخیستلی حالانکه موږ تریډز لیټر موږ ورته چې موږ ته خطره ده بهرحال موږ یې واپس کړلو بیا ایس پي عتیق شاه د سی ټي ډي والا ته موږ ورغلي یو ایس پي عتیق شاه چې موږ سره کوم د بني سلوک کړی موږ سره به زه یم چې شاید چې څوک به وکړي مفتي صاحب ګناه څه وه مفتي صاحب ګناه خو به دا خلک ښایي چې چا ووجلو او زه خو به صرف دا وایم چې مفتي صاحب په دنیا د خدای کې که منلو که ویلو او که ایمان او که په سختي سره خبره کولو واحد د قرآن خبرې نه بغیر د مفتي صاحب بل هیڅ مقصد او هیڅ غرض نه یو د قرآن خبره هغه کوله دویم د پښتون خبره کوله بس مولیان به تاسو ډېر لیدلي اوس په هم دې نه پس وګورئ خو زما والد صاحب چې کومه چغه واله هغه صرف د قرآن چغه واله
چې ګوره دا نور کتابونه د مخلوق کتابونه دي دروغ هم کیدای شي دي کې رښتیا هم کیدای شي او دا د خالق لا یزال کتاب دی دا بالکل لا ریب دی دې ته تاسو کینئ دا واورئ په دې ځان پوه کې دې نه بهتر کتاب بل نشته یا اسپیټال ته چې کله دا خو تاسو هغه ټول چې کم تھریټ سو خطر او مفتي صاحب ته هغه دغه تاسو بیان کو ادارو تاسو سره نه درېدل سکیورټي در نکړې شو عبد الله صاحب چې کله تاسو مفتي صاحب د دې ځنه یو څه صورتحال او اسپیټال ته د څنګه کنډیشن کې دې ځنه چې ما والد صاحب وړه دې تر اسپیټال پورې زما والد صاحب به خبره چې د خپونه پرې د بم هغه لمبې او یا پتري چې کوم زخمی کړی وه خو ځان له یو وخت پای کټ غوندې وه دی چې ما اسپتاله پورې وړی دی ګاډي کې د موږ ته دا ویلي دي چې خپې مې اوچتې کې سر مې ښکته کې خبرې کول لاړه نه شي خبرې نه ټیټ خبرې کول بیا چې کله اسپتال ته لاړو نو اول ما ته ده ووایي چې ورته ووایه چې ګوره دی د زړه بیمار دی او زما ګولۍ ورته وښایه نو هغه ټایم کې زه دومره بې حاله وم چې ما د ګولو نیم یېرو نو ده ورته پخپله ووایي چې زه کونکور خورم زه لو پلیټ پلس خورم زه سرک خورم زه دا یو بل څه ګولۍ نوم یې واغوته وایي دا ګولۍ خورم دا مفتي صاحب پخپله وایي او د اسپتال انتظامیه چې وګورئ تاسو وګورئ دوه ویډیوګانې شوي دي یوې ویډیو کې ویلي دي چې دی بېهوشه حالت کې راوړی او بلې ویډیو کې ویلي دي چې هغه به تاسو بهرحال وګورئ دویم دا چې تر اخره پورې دا ډوکو ډاکټر چې کوم ودانه راتلو هغه ته جماعتي ته ناست وو په تصویرانو باندې شیزونه ورلیږلو هلته بیا موږ شور وکړو چې وده الله بندګانو ولې نه ځې سینیر ډاکټر ولې نه راځي سینیر ډاکټر نه راتلو چې بیا اخري د هلکان واړه هلکان لګیا وو چغې هم بقاعده والي وو هلکان کا ایمان او غیرت پکې په کار دی چې څوک دې تپوس وکړي ووایي چې وایي چې ما ته وایي چې بچو دا خو زموږ استاد دی موږ ته په ویډیو باندې قرآن وایي خو سینیر ډاکټران نه راځي بقاعده وینا شوې ده چې مه راځئ خو بهرحال هر څه چې بیا زما والد صاحب هغه دا وشوله چې یاره دی موږ اوټي ته بوځو د خپه سرجري کوو لکه موږ د مرګ او د ژوند کیسه خو سره چا داسې ونه چې لکه خیال کړی چې کله مریض سیریس وي ډاکټر ته دا وایي چې زموږ د زندګي بچ کو چې هر څه کېږي نو دلته وایي چې یاره به صرف دغه خپه ده د خپه ځایه کېږي موږ ورته نه حد تر وسه عبدالله صاحب بل ځای زخم وغیره نه بس دا خپه او دا بله خپه دې ځای نه داسې او دا خپه بالکل مکمل بچ وه د دې خپې دې ځای نه داسې لږ معمولي غونې سوري دا خپه دې ځای نه دې ځای پورې وه نور هیڅ قسمه زخم هیڅ قسمه شی نه و په ده باندې او شاته دا یو ځای لږ زخمي شوی و نور بالکل سیټ و بیا اوټي ته چې دننه شوم ورته وایي چې ګوره که دا کار د نشې نه بغیر کېږي وایي کې ځکه چې زه نور ټیک ټاک یم صرف لاندې بدن مې سوځي دا کار د نشې نه بغیر کو زه د زړه بیمار یم په هر چې دننه کو فقط 3 منټ یا 5 منټ بس سړی راووتو ما ته تسلیانې په راکولو کې چې یاره دا بس ډاکټران لګیا دي زه پوه شوم چې بس سړی راسه د منځه ویوړلو ما وایي چې زه به اوس په تسلیانو څه وکړم خو بیا نیمه ګنټه پسې دی راویستو چې یاره موږ ډېر کوشش وکړو خو دا داسې وغه شو حالانکې هغه نیمه ګنټه 3 منټه پس که خیال وکړي چې کله سړی شهید شي نو بار چې راوځي خلک د کیفیاتو باندې هم پوهېږي چې څه کیسه ده بس دغه حالاتو تاسو دا خبره وکړه غفلت دغه وخت کې تاسو څه ګڼئ چې د اسپیټال انتظامیه اسپیټال انتظامیه غفلت خاص کر د ایم ایس غفلت او د ایم ایس چې کم سیکنډ ورته کېدي هغې ته چې څه ویل کېږي چې موږ ورپسې کس ور ولېږلو ایم ایس پسې چې کم سړی ایم ایس خو خود رانو ډي ایم ایس کم سے کم زما والد صاحب ته په سیریس حالات نه واله تر اوټي پورې اوټي د یو اسپتال نه یو بلډینګ نه بل بلډینګ پورې دی تقریبا 45 منټ ګنټه پس ډي ایم ایس رالو بیا ډي ایم ایس ته ما وویل چې اخر ولې د سینیر ډاکټران ونرځي وایي زه اوس خبر شوم زه به اوس وینا وکړم بیا هغه لاړو هغه نه 25 منټ پس بیا بل ډاکټر رالو نو تاسو وګورئ چې دې ته غفلت ووایم که دې ته زه د خپل پلار په زور شهیدول ووایم نوم دې خلک وله ورکړي زه به وله څه ورکړم دوستانو دا مرکه تاسو وکته د عبدالله شاکر چې د ده له خولې څخه تاسو ټول هغه څه واورېدو کوم چې له تاسو سره شریک کړو یعنې یوه وجه دی هم دا وایي چې د ما د پلار په مرګ کې
د دغه خلکو مثلا د اسپتال د انتظامیې بېغوري هم وه یا د هغه هم پکې ملامت ګڼل کیږي چې یا دوی پر وخت د دوی علاج نه وکوي یا داسې اوسي په علاج کولو کې مثلا دوی هر څه ماهر او سر یې هم ورباندې خلاص خو بیا هم په هغه کې پر شا او مخ باندې کېدلو چې تر څو هغه خپل زندگی الله ته وسپارله هغه خپل روح الله ته وسپاری یعنې د ده په وینا سره چې کوم د سترګو لیدلی حالت درته بیان کوي چې په دې کې د اسپتال انتظامیه هم شامله ده په بېغوري سره ځکه زما پلار یې له ما څخه جدا کوي بله خبره دوستانو باید وګورو پر ټولو سوشل میډیا باندې دا زموږ او ستاسو فرض د ګوري دا غږ دا اواز به اوچت کوو چې علماو ته د تحفظ ورکول سي علماو ته د سکوټي ګارډ په وجه د عملیت په وجه داسې خلک ور معلوم کړل سي چې په هغو باندې د دوی پوره اعتبار باور وي داسې کسان نه چې د یو بل علاقې څخه نه پیژنې نه ایزنې او راسي د ځان د عملیت لپاره یې وګرځوي نو هر عالم لره پکار ده اولین خو چې ده ته د شناخت د تعلقاتو لپاره د ملاقات لپاره یو کس ورځي قطعا د خلکو پر مخ دې دغه تعلقات بند کړي دغه کم ملاقات چې د خلکو پر مخ دې بند کړي بیا هم که یو کس له ده سره ملاقات کول غواړي له هغه کس د له ده سره ملاقات چې کوي هغه د مثلا یار ښه په اطمینان سره و دې درجې ته انسان ورسیږي چې یاره په دې کس کې هېڅ کار نشته یا دا کس شناخته ده باوري ده دا کس ماته نقصان هېڅ کله نه رسوي بیا د هغه ملاقات وکړول سي بله خبره په پاکستان کې چې څومره ادارې هم د پر دې باندې فرض ده چې د هر ولس د عام وګړی خو څه د هر ولس د هر عالم د هر سیاسي د هر قومي مشر او د هر عام وګړي ساتنه پر ده باندې فرض ده چې دی به یې کوي که خدای نخواسته د ده په علاقه کې دا کس له ده څخه په بېغوري حالات کې مثلا یو څوک له مخې باسي یو څوک ورباندې تعرض کوي یو څوک ورباندې تشدد کوي ورځ په قیامت یې هم دغه ریاست ذمهوار ده په دې دنیا یې هم دا ریاست ذمهوار ده نو هر عالم لره پکار ده چې خپل سکوټي ګارډ او خپل د امنیت لپاره داسې کسان وروزي چې بیا له داسې غمجنې واقعې سره موږ او تاسو نه سبخ